د فطرت د ښکلاګانو څه اوقات دي د فطرت د ښکلاګانو څه اوقات دي ستا د حسن مثالونه خو نایاب دي او د محبوب د هجر تب چا څخه نشته د محبوب د هجر تب چا څخه نشته د یعقوب سترګې ړندې په دغه باب دي. السلام علیکم ګرانو کتونکو د انګازي ټي وي په پروګرام ادبي سیرې کې زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عبید جان سمر افریدی ډېرې نیکې هیلې او احترامات قبول کړئ. دوستانو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې موږ د یو شاعر ادیب سره مرکه کوو. نن موږ سره د ملازو د سیمې ډاکټر شهاب عزیز ارمان موجود دی. د سره به د په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې خبرې اترې کوو. د ټولو نه مخکې ډاکټر صاحب تا ته په پروګرام ادبي سیرې کې په خیرالي او ستړي مشي وایو. ډېره مننه. زه تاسو ته په دې خپل کلي کې هرکلی ویم او ستاسو د دغه هلو ځلو ډېره ستاینه کوم د انګازي ټي وي چې تاسو کوم تحریک د ادب دپاره روان کړی دی نو ډېره شکریه. ډېره مننه. ډاکټر صاحب که خپله پیژنګلو تاسو خو تعریف محتاج نه خو که بهرحال بیا هم لنډه غوندې کې پیژنګلو وکړئ مینوالو سره نو ښه به وي. زما نوم شهاب عزیز دی. ارمان مې تخلص دی. په دې ملازو کلي کې په جنورۍ کې کال 1940 کې پیدا شوی یم. دلته خوا کې کلی دی لکړی هغې نه مې په کال 2000 کې لسم کړی دی. 2004 کې مې د ګورنمنټ کالج پېښور نه BA کړې ده. بیا په 2009 او 2009 او 2010 11 او 14 پورې په دغه سنونو کې ما په ترتیب سره ام اسلامیات، ام پښتو، BEd، MAd او ام اردو کړي دي او په د کال 2012 نه واخله 2019 جنورۍ پورې په دې دورانیه کې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې نه مې د رحمان بابا په شاعرۍ د قرآن او حدیث اثرات د عنوان لاندې PhD کړې ده. د دې ترڅنګ شاعري د کال 2000 راسې کومه. تر دې وخته په شاعرۍ کې په نثر کې تحقیق تنقید کې څه ناڅه لیکل کومه. قلم پښتو ادبي جرګه ملازې کال 2006 کې دلته مونږ د ملګرو په وساطت جوړه کړې ده. هغې کې خپل خدمات ترسره کوم او پښتو ادبي ټولنه ریګي سیمه پېښور دا زما لومړی مکتب دی. 2002 نه را په دې خوا مې هغې سره ومړیکي دي او د دغه دواړو جرګو په اشتراک سره د امیل مجلې په نامه باندې یو ادبي مجله د هغې د چیف ایډیټر ذمهواري د ملګرو په اعتماد را په غاړه ده. نو هغې کې هم خپله ذمهواري ترسره کوم. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل چې د رحمان بابا په دیوان باندې PhD ما کړې ده د هغې په هکله نو د رحمان بابا په هکله راته که څه ووایې. نو رحمان بابا خو د پښتو ادب کلاسیکي شاعر دی. د ځان له مکتبه فکر خاوند دی او 18مه صدي د هغه د ژوند زمانه ده. دا زمونږ یو داسې کلاسیکي شاعر دی چې په دنیاوي کلاسیکي ادب کې به د لومړي صف د ودرېدو سړی وي. نور د هغه په فني حواله یا فکري حواله دومره خصوصیات دي په دنیاوي ادب کې چې د هغې دپاره یوه ناسته څه چې په درځنونو ناستې د هم ناکافي دي. خو رحمان بابا چې دی د مشرق په غزل کې یو ځانګړی نوم دی د تکنیک په لحاظ، د فن په لحاظ، د فکر په لحاظ. هغه یو زمانه متاثره کړې ده او د هغه په شاعرۍ کې چې کومه جذبه ده، کوم اخلاص دی، کومه ځانګړتیا ده، کومه رواني ده، نو هغې دا کمال کړی دی چې هغه د پښتو تر ټولو مقبول ترین شاعر دی او دا مقبولیت صرف د هغه د بزرګۍ یا د هغه د کرامت په حواله نه دی چې یعنی پښتانه هغه ته یو ولی الله هم وایي، بلکې د دې ترڅنګ د هغه په کلام کې دغه زور و چې هغه په هغه زمانه هم او په راتلونکو زمانو هم ځان منلی دی. تر څو چې پښتو ادب وي، تر څو چې دنیا وي، نو رحمان بابا به زموږ تر ټولو لوی نماینده شاعري. ډاکټر صاحب د رحمان بابا د تصوف په هکله راته ووایه چې ولس ته یې کومې فایدې رسولي دي؟ د رحمان بابا سره د تصوف چې کومه خبره ده نو دا خو د ډېر ماضي راهیسې مونږ اورو، په لیکنو کې هم راغلی ده، په وینا کې هم خلک وایي. خو زما چې کوم تحقیق دی نو د هغې ترڅنګ رحمان بابا په فلسفیانه انداز باندې صوفي نه دی.
څنګه چې زموږ د تصوف فلسفه ده او د هغې یو درې مقبولې نظریې دي، وحدت الوجود، وحدت الشهود او حلول. نو دغه نظریات د رحمان بابا په شاعرۍ کې زما د څېړنې تر څنګ چې د هغه 4200 شعرونه دي، نو په دې کې نشته. یو د زمانې خپل روایتي، نو د هغه روایت په تاثر کې 12-14 داسې شعرونه دي چې په هغې باندې کلام شوی دی او ډېرو لویو لویو شاعرانو هغه ته په دغه معنو کې صوفي ویلی دی. خو دا وضاحت ضروري دی چې اول خو تصوف د مذهب نامه نه ده، دا کم مذهب نه دی، دا کم دین نه دی، دا یوه فلسفه ده، الهیتي فلسفه، دغه برانچ سره د دې تعلق دی. نو په فلسفیانه انداز که موږ پښتو ادب کې ګورو، نو په هغې کې روحانیان، بیا په روحانیانو کې خصوصا مرزا خان انصاري په مربوط انداز کې تصوف مخې ته د فلسفې په توګه راوستی دی. او په وروستو دورونو کې امیر حمزه خان شینواري صاحب هغه یو باقاعده صوفي دی، د قال صوفي دی، چې هغه په وینا کې د تصوف دغه ټولې مربوطې نظریې خصوصا د وحدت الوجود نماینده دی. هغه چونکې زما څېړنه د رحمان بابا په شاعرۍ د قرآن او حدیث اثرات دي، نو په قرآن او په حدیث کې د تصوف دغه نظریې چې ورته وحدت الوجود یا وحدت الشهود یا حلول ویلی کېږي، د دې دپاره څه ځای نشته، نه په نبوي تاریخ کې د دې څه درک لګي، نه د صحابو چې څومره زندګي ده هغې کې چې ځان ته صوفي نه دی ویلی. نو په دې باندې هم زه د ولس دلزاري کول نه غواړم، خو دا حقایق دي. حقایق دا دي چې اسلام او تصوف د یو څیز نامه نه ده، بلکې اسلام یو داسې ځانګړی دین دی چې هغه کامل او اکمل دی او تر قیامته پورې راتلونکو حالاتو د مسایلو د هر څه هغه دغه چې دی حل په هغې کې موجود دی. او رحمان بابا په خپله دا ویلي دي چې دا چې زه وتا ته وایم که یې خدای که په آیاتو په حدیث کې به څرګند وي. هغه چېرته هم ځان ته صوفي نه دی ویلی، نه د خپل پیر نامه اخیستې ده، نه د خپل مسلک نامه اخیستې ده، نه د خپل مشرب نامه اخیستې ده، نه کوم صوفیانه تحریک سره ځان تړلی دی. او څو شعرونه چې هغې کې مونږ ته ښکاري، نو هغه صرف د زمانې روایت دی، یا شارحین چې کله شنې چشمې واچي هر څه شنه ښکاري، چې سرې واچي بیا سره ښکاري، چې تورې واچي بیا تور ښکاري. نو رحمان بابا صرف 3 ځایه صوفي ټکې په خپله شاعرۍ کې یاد کړی دی، هغه 3 ځایه هغه په صوفیانو باندې طنز کړی دی. که د تصوف معنا مقصد الله ته رسیدل وي په هغه طریقه چې الله د هغې غوښتنه کړې ده او پیغمبر علیه السلام د هغې پریکټیکل او اپلیکیبلیټي په خپل عمل باندې ثابته کړې ده، نو بیا خو به تصوف ټیک وي. په دغه معنو کې چې کله رحمان بابا ته مونږ ګورو، نو صوفي نه دی بلکې یو متقي شاعر دی، د اسلام د فلسفې شاعرانه تعبیر هغه کړی دی. او چې څنګه اسلام هغه لافاني چینه ده چې د ټولو زمانو دپاره ده او هر چا ته پوره فیض رسی، نو دغه کمال عمدې چینې د رحمان بابا شاعرۍ ته هم بخلی دی چې په هغې کې مونږ عالمي اقدار ګورو، په هغې کې انسانیت ګورو، اخلاقیات پکې ګورو، عشق حقیقي پکې ګورو، عشق مجازي هم پکې شته، رومانویت هم پکې شته، جون سره د تړلو نورو مسلو خبره هم پکې شته، د پښتون ولس او ثقافت سرکونه او درکونه پکې هم شته. نو چې کله چینه لافاني ده، نو د هغې نه چې کم تاثر واخیستلی شي، د هغې نه کم تحریک واخیستلی شي، نو هغه به هم یقینا چې لافاني وي. نو رحمان بابا نه چې ولس فیض حاصلی، د هغې کمال دا دی چې د هغه سرچینه د شاعرۍ دا قرآن، حدیث او په مجموعي توګه اسلامي تعلیمات دي. ډاکټر صاحب، د رحمان بابا مقبولیات او عظمت په پښتنو کې ډېر لوی دی، د دې څه سبب کیدی شي؟ د دې ډېر اسباب دي. څنګه چې ما مخکې هم خبره وکړه چې رحمان بابا ته په پښتنه سیمه کې د یو ولی او د یو صاحب کرامت شخصیت حیثیت حاصل دی، د هغه مزار له خلک ځي، زیارت له ځي او هغه ته دعا کوي. نو دغه یو ډېر لوی فیکټر دی. د دې ترڅنګ کله چې شاعري د ولس د جذبو ترجماني وي، نو رحمان بابا کمال دا کړی دی چې هغه د ولس د جذبو ترجماني کړې ده، هغه د خوږو زړونو اواز تر مونږه پورې او تر هر دوره پورې رسولی دی. نو دغه یو اهم مقبولیت دی. بله دا ده چې لکه مونږ دا اورېدلي دي چې رحمان بابا په حواله مختلفې خبرې اترې دي که نه، چې دی به په غار کې ناست و، مونځ به یې نه کولو، خلکو پې جرګه وکړو، چرس پې څکل او رباب، دا ټول واهیات دي، د دې هیڅ حقیقت نشته. رحمان بابا چې کله ویلی دي چې غذا وشوه که گفتار لرم په ژبه، زه رحمان چې کردار نه لرم کذاب یم، نو هغه د کردار غازي و، د گفتار غازي نه و.
هغه پاکې ساکې خبرې کړي دي او دغه خبرې د ولس ته چې کوم دی یو داسې تاثر ورکوي چې دې ته پکې خپل ځان ښکاري دا یوه پاکه آینه ده په هغې کې د اخلاقو خبرې دي په هغې کې د ورورولۍ خبرې دي د امن و امان خبرې دي نو دغه ټولې خبرې چې کله د ولس د هرې طبقې او د هرې زمانې نمایندګي ده نو ضروري خبره ده چې رحمان بابا ته به دې مقبولیت ورکولو خو که موږ وګورو دنیاوي ادب کې عربي ادب کې یا فارسي ادب کې یا د پښتو ادب کې نور هم شاعران شته چې هغوی هم په دې مسلو باندې خبره کړې ده خو هغوی ته ولې مقبولیت حاصل نشو اصل کمال دا دی چې د رحمان بابا په وینا کې کم سوز دی کم ګداز دی او د هغه کم انداز دی نو دې انداز خلک دومره متاثره کړي دي چې د هغه د خولې نه وتې هر شعر د متل او د محاورې په شان قیمتي شوی دی یعنی د هغه ژبه کې دومره کمال دی دومره اساني رواني بې ساختګي ده چې د دې نه زیاته په ښایسته انداز باندې خبره نه شوه کېدی کمال فن دې ته نه وایي چې یو شاعر دې درانه اصطلاحات راواخلي او د هغې شاته دې پناه واخلي کمال فن دې ته وایي چې جوره خبره په انتهایی بې ساختګۍ او اسانۍ سره وشي دا کمال د رحمان بابا 4,000 د پاسه څومره شعرونه چې دي نو په هر شعر کې موجود دی لکه که موږ د هغه یو شعر راواخلو چې هغه یو شعر کې وایي چې صاف دلانو لره لږ نصیحت بس دی د ګوهرو پیوستون په نري تار شي هغه زړه به له طوفانه په امان وي چې کشتی غوندې د خلکو بردار شي خزانه په سخاوت سره زیاتیږي د کوی اوبه چې وکاږي بسیار شي یعنی دا داسې خبرې دي چې دا بیخي متلونه دي او د ولس د جذبو ترجماني ده او په ادبي انداز باندې هغه لګیا دی د ولس چې کومه جذبه ده او په هغې کې څومره باغیانه کیفیت دي یا په هغې کې څومره موږ به ووایو چې ډنګرتوب دی نو د هغې تهذیب کوي یو کمال ګوره چې دا دی چې دا داسې دور و چې رحمان بابا کله زندگی کوله چې دا د مغولي استعمار زمانه و په انډیا باندې پښتانو مغل خپلو کې غوښه چاړو نو په دغه دور کې چې کله ستا وسایل غصب شي ستا حقوق نه منلی کېږي ستا سماجي حقوق ستا اخلاقي حقوق ټول په دو باندې ولګي په داسې زمانه کې د انسان اخلاق خرابېدل د فطري امر دی چې یو سړي ته سمه لاره بند کړي هغه غلا کوي هغه د رزق دپاره څه کوي نو چې کله دا قسمه اخلاقي بیماری مسلې په ولس کې ډېرې زیاتې راغلې وي او زمونږ خلک چې کوم دی د بدامنۍ ښکار شوي وو یا د اندروني خلفشار ښکار شوي وو بیروني اندروني ډېرې مسلې وي نو په داسې وخت کې دې سړي چې د ولس د نفسیاتو نه کومه زده کړه کړې ده او په هغې کومه مشاهداتي قوت د څومره تیز دی نو هغې کې چې د کم کمال ښودلی دی او خلکو د ده په خبره باندې امنا وصدقنا ویلي دي او امین یې پې ویلی دی عمل یې پې کړی نو عمده وجه ده چې د رحمان بابا پیغام پرونم د نشاط ثانیه یوه ذریعه وه نن هم د هغه کلام که مونږ راولو نو دا د امن پیغام دی زه دا ویم که پښتانه په دې دور کې صرف د رحمان بابا کلام د یو آیین په توګه ځان ته کیږدي او روان شي پې نو هیڅ لرې نه ده چې لکه د هغې په ژوند کې به امن سوکالي خوشحالي دا بالکل راشي او رحمان بابا صرف د پښتنو شاعر نه دی چې دا وضاحت زه وکړم هغه د انسانیت شاعر دی هغه د انسانیت درد ژړلی دی بلکې هغه د مخلوق دپاره شاعري کړې دی انسان د دایره کار نه هم هغه وتی دی ځکه چې هغه په یو ځای کې وایي چې واړه د خپل ځان په نظر ګوره که دانا یې ای عبدالرحمانه جهان ټول عبدالرحمان دی نو په ټول جهان کې چې کم دی لکه مونږ په کار ده چې یعنی د انسانیت نه علاوه نور څومره مخلوقات دي مونږ سره بوټي دي زناور دي نور سیزونه دي د دې هم یو ماحولیاتي تصور یو تصور چې د اسلام پیش کړی دی او د رحمان بابا شاعري هم د هغې نه مستعار ده هم د هغه تصور تاثر دی چې د ده په شاعرۍ کې یو داسې روح اچولی دی چې هغه تر قیامته د مرګ نامه نه اخلي ډاکټر صاحب ډېرې خوږې خبرې وکړلې که دا راته ووایې ویلی کېږي چې د رحمان بابا د دیوان نه بغیر هم څه شاعري پاتې ده د رحمان بابا چې تر اوسه پورې ما څومره دیوانونه تقریبا 22 پورې ما سره شته چې مختلفو خلکو چاپ کړي دي دلته هم زمونږ په صوبه کې پاکستان کې هم او افغانستان کې هم نو په دې کې د ټولو نه مشهور معروف او مستند دیوانونه چې ورته مونږ ویلی شو یو دیوان هغه دی چې پروفیسر محمد الله خلیل الله دې وبخي هغه یې ډیټ کړی دی او په کال 1988 کې د کلچر ډپارټمنټ نه چاپ دی یو دیوان هغه دی چې ارواښاد دوست محمد خان کامل مومند او قلندر مومند
هغې په شریک زیار باندې ایډیټ کړی دی د هغې تالیف یې کړی دی هغه په 1904 کې چاپ دی د کامل صاحب د وفات نه پس چاپ دی یو دیوان د رحمان ادبي جرګې دی خو هغه هماغه نسخه ده کومه چې محمد الله خلیل ایډیټ کړی ده صرف کوټ یې ورته بدل کړی دی او نامه یې پې بدله لیکلې ده او څلورم چې کوم دیوان دی نو هغه د پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل ایډیټ کړی دیوان دی چې 2015 کې مخې ته راغلی دی دې نه سیوا افغانستان کې هم څه دیوانونه شته خو زما د مطالعې تر مخه دا د ټولو نه زیات مستند دیوانونه دي او په ولس کې دغه خبرې چې کمې دي چې رحمان بابا په شګو شاعري لیکله یا د باړې په خوړ کې هغه بدله د دې خبرې څه تاریخي مستند حیثیت نشته بلکې موږ داسې شعرونه لرو د رحمان بابا په دیوان کې چې هغه د دیوان په خپله مشرۍ کې په خپله رهنمایۍ کې په خپل ژوند باندې ایډیټ کړی دی او دا هماغه دیوان دی چې موږ ته را رسېدلی دی او په پښتو ادب کې د ټولو نه زیاتې نسخې قلمي د لاس لیکلې د رحمان بابا د دیوان دي شپېتو پورې نسخې دي نور داسې کتابونه یې موږ سره چې صرف یو نسخې وي د ده شپېتو پورې نسخې دي نو په هغې کې لږ لږ ویریشن شته خو د ټولو نه زیات د رحمان بابا د شاعرۍ روح ته چې کوم سړی رسېدلی هغه پروفیسر محمد الله خلیل هغه پرې ډېر کار کړی دی نو دغه زما په نیز مستند دیوان دی او دغه حوالې چې زه درکول غواړم چې دا دیوان هم هغې ډېټ کړی دی همداسې دی نو هغه یو شعر کې وایي چې دروست دیوان د رحمان زار تر دا غزل شه چې بیان یې کړو کردار د درویشانو یا بل شعر چې هغه وایي چې هسې زیب که په بیاز د رحمان شعر لکه زلفې د خوبانو په رخسار یا چې دا هسې رنګ دیوان مې دی موندلی داسې هم یو شعر شته نو مطلب دا دی چې دا هغه حوالې دي چې د دیوان او د تالیف تصور دا رحمان بابا په خپله شاعرۍ کې پیش کړی دی یا هغه یو بل یو مشهور غزل کې وایي چې هر حرف یې د نافې په څیر خوشبوی دی برکت مې په جزدان په قلمدان کړي او الهي د خپل حبیب له برکته دا ساده انشا رنګینه د رحمان کړي نو زه دا ګڼم چې دا ټوټل شاعري ده دا شاعري د مقدار په لحاظ د نورو شاعرانو په مقابله کې خصوصا د خوشحال بابا 40,000 یا 15,000 شعرونه دي دا 4,000 څه د پاسه دي خو د معیار په لحاظ د په زرګه کتابونو په دنیوي ادب کې حاوي شاعري ده ډېره ډاکټر صاحب ستاسو کوم چاپ اثار شته که نه زه خو چې ما څنګه ابتدا کې ویلي چې د امیل په نامه دغه مجله د ملګرو په اعتماد چلومه دغه 11 ګڼې چاپ شوي دي او د یو د میرې ګل په نوم یو کتاب دی د ذاکر شهیوال شاعري ده چې هغه ما او سید زبیر شاه ساجد زمونږ په شریک تالیف کې چاپ شوی ده دې نه سیوا د درزن نه زیات داسې کتابونه دي چې هغه ما ایډیټ کړي دي په هغې کې ما خپل خدمات کړي دي په بھرپور توګه خو زما خپل کتاب چې کوم دی نو هغه لا نه دی چاپ د شاعرۍ یا د نثر ځانګړی نو انشاءالله اوس امید دی کتابونه ډېر تیار دي هغې ته به لار برابرو که خیري چې چاپ شي ډاکټر صاحب د شاعرۍ په کومو صنفونو مو زیات لیک کړی زه خو بس غزل لیکم او د نظم مختلف اصناف آزاد نظم ورا نظم پابند نظم بیا پابند کې مختلفې کیټګرۍ قیطه وغیره هم پکې کله کله ولیکلی شي ډاکټر صاحب مینوال به ټول ستا د غزل په انتظار وي نو که خپل غزل ورته ډالۍ کوي ډېره مننه د غزل څو شعرونه دي چې لکه کرښې وي د کاڼي په صحرا نقش لکه کرښې وي د کاڼي په صحرا نقش ستا یادونه دي زما په حافظه نقش ډېر ښکلی او په محراب کې د کعبې نقشه بس ده په محراب کې د کعبې نقشه بس ده د زړګي بیت حرم کې کړه کعبه نقش ډېر ښکلی ډېر مننه او چې مې عکس د سوي ژوند پکې څرګند وي چې مې عکس د سوي ژوند پکې څرګند وي په مزار کړه راله داسې یو مصره نقش ډېر ښکلی او راسره چې تا ملګری د ژوندون کړي راسره چې تا ملګری د ژوندون کړي لټوم خپلو لاسو کې هغه نقش ډېره مننه د عشق غم ته د دوران غمونه څه دي د عشق غم ته د دوران غمونه څه دي په ساحل خو چرته نه پرېږدي چپه نقش ډېره مننه او ستا په زړه لفظ شهاب لیکلی نشي ستا په زړه لفظ شهاب لیکلی نشي څوک به څنګه کړي اوبو باندې نامه نقش واقعي چې ډېر ګټور کلام دی مینوالو ته ډالۍ کړو ډاکټر صاحب په آخري کې به نوي کول ته څه پیغام ورکوئ ډېره مننه دا یو داسې دور دی چې په دې کې د انسان لاس ته ښه و بد دواړې څیزونه راتلل
دا ممکن دي. بیا زمونږ په جیبونو کې موبایل یوه داسې آله ده چې موږ د هغې مثبت او منفي دواړه استعماله کولی شو. زما د پښتنو نه چې ډېر باشعوره ولس دی او د تعلیم دغه تحریک پکې ماشاءالله نن سبا عام دی، دغه تقاضا ده، دغه غوښتنه ده، دغه پیغام دی چې خپل موبایل او د خپل موبایل چې څومره وسیلې دي دا د خپل ځان او د خپل قوم د ښېګړې دپاره استعمال کوي. د دې منفي چې څومره رجحانات دي، څومره استعمالات دي، نو د هغې نه ډډه وکوئ. او د دې ترڅنګ دوه ټکي زه ویل غواړم چې محنت او عبادت دوه داسې څیزونه دي چې په محنت باندې دنیا جوړیږي او په عبادت باندې آخرت جوړیږي. نو دا دوه واړه ټکي د خپل ذات او د خپل کردار حصه جوړول پکار دي. ډېره ډاکټر صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه. ستاسو ډېره شکریه. زه ستاسو احسان په ځان منم چې تاسو په دومره ګرمۍ کې په دې موسم کې راغئ او دلته موږ سره ناسته وکړه. الله هم ډېر خوشحاله لره او ستاسو د دغه انګازي ټي وي، ستاسو د ټول ټیم، ستاسو د دې ادبي تحریک زه ډېره ستاینه کوم او هیله لرم چې انشاءالله دا به په ولس کې ښه رجحانات دا به پیدا کوي د ادب په حواله، د سماج په حواله، او انشاءالله زموږ دپاره به د نیکبختۍ یو فعال ګرځي. ډېره مننه. مینوالو دا د نن پروګرام ادبي سیرې چې د محترم ډاکټر شهاب عزیز ارمان په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې مشتمل و. انشاءالله که ژوند وفا وکړله د یوې بلې ادبي سیرې سره به راځو. تاسو کولی شئ چې زمونږ چینل په یوټیوب به هم سبسکرایب کړئ او د فیسبوک د لارې هم لایک کړئ. د بلې ادبي سیرې پورې درنه خپل کوربه عبید جان سمر فریدی غواړي اجازت. د لوی الله